د مهم خبرونو سرټکي. اروپا ته د ولسمشر غني سفر او له نواز شریف سره د لیدنې ژمنه. آیا دغه لیدنه به د کابل او اسلام آباد ترمنځ د بې اعتمادۍ یخ اوبه کړي؟ د هیواد په کلیو کې د امنیتي وضعیت ښه والی. یوه تازه سروې ښیي چې له پولیسو څخه د خلکو د رضایت کچه د لوړېدو په حال کې ده. یک بخشش اگر بگذاریم که وظیفه پلیس نیست اما نادرگیری هست در شرایط فعلی که ما باید مسلحانه هم در اینجا دفاع کنیم. په پلازمینه کې د یو تلویزیون د مسؤل ترور. پولیسو په کابل کې د یو خصوصي تلویزیون د مسؤل د وژنې په تور 2 تنه نیولي دي. در شهرک مایوبین در ناحیه 8 شو را به قتل میرسانند. او پر یوې تازه طرحې د انقرې او اروپایي ټولنې هوکړه. ترکیه له دې وروسته پر کډوالو اروپا ته له خپلو پولو د تګ راتګ شرایط سختوي. په خیر راغلی. په دې خبري ټولګه کې مو زه روح الله احمدزی هرکلی کوم په دې هیله چې تر پای مو ملتیا وکړئ. د چاپیریالي بدلون په نړیواله غونډه کې ولسمشر غني وینا وکړه. د ملګرو ملتونو په نوښت د چاپیریالي بدلون 21مه غونډه نن له غرمې مخکې د فرانسې په پلازمینې پاریس کې جوړه شوه. د غونډه کې ولسمشر غني وینا وکړه او زیاته کړه چې پاریس کې اوسنۍ غونډه د ځمکې د تودوخې د مخنیوي لپاره ښه فرصت دی او دغه راز د هغو هیوادونو د مقاومت لوړول چې له دغه ګواښ سره مخ وي. نوموړي زیاته کړه چې افغانستان له اوبو او باد څخه په ګټنې د 314,000 میګاواټه برېښنا د تولید وړتیا لري او دغه راز غواړي چې طبیعي ګاز او برېښنا له مرکزي اسیا سویلي اسیا ته ولېږدوي. دغه کانفرانس کې د افغانستان د ولسمشر سربیره د 140 هیوادونو مشرانو او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون هم برخه اخیسته. همداراز ولسمشر غني د نړۍ د چاپیریالي بدلون په کانفرانس کې د ګډون په مخه پاریس ته تللی او ټاکل شوی چې په خپل 6 ورځني سفر کې به له ایټالیا، آلمان او سویډن څخه هم لیدنه وکړي. د ولسمشر د ویاند مرستیال وایي چې د دغه سفر موخه له بېلابېلو هیوادونو سره د اړیکو پیاوړتیا ده. د دغه غونډې په خوا کې به ولسمشر غني د یو شمېر هیوادونو له مشرانو په ځانګړي ډول د پاکستان له لومړي وزیر نواز شریف سره هم لیده کاته وکړي. په فرانسه کې د داعش له خونړي برید وروسته اوس د فرانسې پلازمینه د بېلابېلو هیوادونو د مشرانو په ګډون د چاپیریالي بدلون د سترې غونډې کوربه دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني هم د غونډه کې برخه اخیستې څو د بېلابېلو موضوعګانو په اړه د نړۍ له مشرانو سره خبرې وکړي. د ولسمشر د ویاند مرستیال ظفر هاشمي وایي چې فرانسې ته د ولسمشر د سفر موخه د کابل او پاریس ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا او د چاپیریالي بدلون په نړیواله غونډه کې د ولسمشر وینا ده. در هر کشور موارد مشخص است که مصادره بحث میکنیم. مثالش در کشور در فرانسه آمدیم علاوه بر ملاقات حاشیه‌ای که داریم اشتراک در کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم است. در دیگر کشورها بعضی توافقنامه است. در آلمان مثال سرکوچمک‌های آلمان افغانستان صحبت می‌کنیم. ټاکل شوی چې د دغه سفر په څنډه کې ولسمشر غني نورې لیدنې هم وکړي. د ولسمشر د ویاند مرستیال ټینګار کوي چې دغه سفر فرصت دی څو د دوه اړخیزه لیدونو په تیره د انګلستان له مشرانو سره لیده کاته وکړي. چند روز قبل هیئتی از عوامی ملی پارتی و رهبران صوبه پشتونخوا خیبر پشتونخوا آمده بودند و اونا علاقمندی یا تقاضای صدر اعظم نواز شریف مبنی بر یک ملاقات در حاشیه کنفرانس اقلیم در پاریس مطرح کرده بودند که او تقاضا پذیرفته شد. ولسمشر په داسې حال کې خپل اروپایي سفر له پاریس څخه پیل کړی چې په دې وروستیو کې پاریس د خونړیو بریدونو شاهد و. اوس به ولیدل شي چې ولسمشر غني به د داسې هیواد د ولسمشر په توګه چې اروپا ته د کډوالو لوی صادروونکی هیواد دی څه پیغام ولري. فرانسې ته د ولسمشر غني د سفر په اړه زموږ همکار عبدالله خنجاني هم د اوس د فرانسې له پاریس څخه د سکایپ پر مخ له موږ سره په اړیکه دی. خنجاني په خیر راغلی. څو شېبې مخکې ولسمشر غني د چاپیریالي بدلون په کانفرانس کې هم وینا درلوده او ټاکل شوی چې له دې وروسته د ځینو هیوادونو له مشرانو سره په ځانګړي توګه د پاکستان له لومړي وزیر نواز شریف سره لیده کاته ولري. د دغې لیدنې کتنې هغه مهم جزئیات څه دي؟ آیا تاسو ویل شوي دي؟ دو مورد را رقم شما اشاره کردین در اینجا
روی صحبت شد. یکی سخنرانی چند لحظه پیش رئیس جمهور غنی در کنفرانس جهانی تغییر آب و هوا بود یا اقلیم. در اونجا رئیس جمهور غنی به دو بخش، یکی در بعد تکنیکی قضایا مربوط به تغییر وضعیت آب و هوا را در جهان مورد انتقاد قرار داد، همزمان پیشنهادها و طرح داشت برای حمایت بیشتر از افغانستان، از آنجایی که افغانستان یکی از کشورهای قربانی وضعیت است به خاطر لحاظ تکنیکی. ما تولید کننده، یعنی افغانستان تولید کننده گازهای گلخانه‌ای نیست، بلکه هر تغییری که می با ویژه حوادث طبیعی که در سالهای اخیر رخ داده ناشی از گرم شدن آب و هوا و گرم شدن کره زمین است. اما قسمت مهمه که پیام اساسی را داشت رئیس جمهور افغانستان همبستگی خود با مردم فرانسه اعلان کرد و یک بار دیگه گفت که امور رقمی که برای انسانیت و مردم جهان، داعش و تروریسم و عامیان ازیا و کسایی که به لحاظ مفکوره داعش هستند یک خطر جدی است و مردم افغانستان میتونه درک بکنه از هر کشور دیگه بیشتر از این که قربانی شدن تروریسم چه خواهد بود. و در مورد از این که با کیها صحبت کرده رئیس جمهور افغانستان امروز دو دیدار دو جانبه داشته که یکی دیدار با پاکستان و یکی دیدار با هندوستان، مقامات هندی بوده. گفته میشه که رئیس جمهور افغانستان با نواز شریف صحبت کرده، چیزی که از دفتر نواز شریف بیرون شده که یک بار دیگه پیام پاکستانی بوده که یا عوامل ترور در افغانستان به یک با بازیکنهای سیاسی مبدل میشن و وارد پروسه صلح افغانستان میشه، یا همزمان با این حکومت نواز شریف حاضر است که یکسان در کنار مردم افغانستان و حکومت افغانستان قرار بگیره و در برابر تروریست ها و هر کسی که به پروسه سیاسی تن نمیته استادگی بکنه. همزمان با این گفته میشه که یک دیدار سه جانبه که به میانجیگری انگلیس ها بوده هم صورت گرفته و طبیعی است که سخنرانی های دیدارهای متفاوتی هم داشته و قرار است رئیس جمهور تا نیم ساعت دیگه یا بیشتر از او به یک محل ویژه بره و در اون محل ویژه گل بر یاد بود کشته شده های عملات اخیر در پاریس داشته باشه. ډیر مننه. دا و په فرانسه کې د ولسمشر غني د لیدنو کتنو جزئیات همداراز ویل شوي دي چې ایټالیا، آلمان او سویډن ته هم ولسمشر غني به سفرونه لري بېلابېل. د دې سفرونو جزئیات په اړه څه ویل شوي دي چې آیا دغو هیوادونو سره کیدای شي هوکړه لیکونه ولري او که نور لیدنې کتنې بحثونه هم کیږي؟ بله، امروز رقم که شما گفتین این تازه نخستین سفر اروپایی رئیس جمهور غنی است که از فرانسه آغاز شده. امشب تا 3 ساعت دیگر رئیس جمهور افغانستان به طرف روم ایتالیا میره، فردا را به روم سپری میکنه. در روم دو دیدار داره، یکی با رئیس جمهور و یکی با صدر اعظم ایتالیا، همزمان با رئیس مجلس نمایندگان و رئیس مجلس سنای ایتالیا هم دیدار میکنه. همزمان با او قسمت اعظم از این سفر که 3 روز میشه به جرمنی میاد دوباره رئیس جمهور افغانستان و یک روز آخر که 4 دسامبر باشه در سویدن. اما گفته میشه که 3 تا محور اساسی است که با کشورهای متفاوت اروپایی روی صحبت میشه. محور اول تغییراتی که حمله اخیر به فرانسه و پاریس یک دیدگاه تازه را در اروپا شکل داده که همزمان با این شاید وسیله شود برای حمایت بیشتر از کشورهایی که به عنوان منابع اصلی یا تروریسم زا هستند در جهان که افغانستان هم شامل است. ډیره مننه خنجانی، ډیره مننه. زموږ همکار عبدالله خنجانی و چې د فرانسې ته د ولسمشر غني د وروستي سفر په اړه وروستي جزئیات له موږ سره شریک کړل. او اوس هم راځو د نورو خبرونو په لور. په کلیو کې 15 سلنه امنیت ښه شوی دی. د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې نوې نظرپوښتنې ښیي چې 92% کې خلک د پولیسو له کړنو راضي دي. له دې ټولو سره په هیواد کې پولیس په هیواد کې د ناخوالو خبره هم کوي او لامل یې هم د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې د پولیسو بوختیا یادوي. پولیس په ټولنه کې د قانون د تنفیذ ځواک. د افغانستان پولیس په نړۍ کې د قانون د تنفیذ په برخه کې تر ټولو بوخت ځواک دی. لامل هم په هیواد کې د ترهګریزو فعالیتونو زیاتوالی دی. د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې نوې نظرپوښتنه ښیي چې 92 سلنه وګړي د پولیسو له کړنو خوښ دي او 89 سلنه په پولیسو باور لري.
15 سلنه نورو بیا ویلي چې په سیمو کې امنیت ښه شوی. دغه نظرپوښتنه د بلخ، ننګرهار، هرات، کابل، پروان، پنجشیر او کاپیسا ولایتونو په 14 ولسوالیو کې شوې. دا په داسې حال کې ده چې افغان امنیتي ځواکونه د تیرو 15 کلونو په پرتله په عملیاتو کې ښې کړنې لري. هغوی مهم بدلونونه رامنځته کړي. په دغو صفتونو سره د نظرپوښتنې د موندنو له مخې د ښه والي لپاره ډېر څه شته. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره ژمنه کوي چې د کورنیو چارو له وزارت سره به د خلکو او پولیسو ترمنځ د باور د زیاتوالي په برخه کې مرسته وکړي. له دې ټولو سره د کورنیو چارو وزارت له پولیسو سره د خلکو له مرستې خوښي څرګندوي او ټینګار کوي چې پولیس تر اوسه نه دي توانېدلي چې قانون په ټولنه کې په سم ډول پلی کړي. لامل هم د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د پولیسو بوختیا ده. ما در مبارزه با تروریسم هستیم. زمینه را برای که انمی یعنی نابسامانی ها در داخل جامعه روز به روز افزایش بیافته این وجود دارد. او یک بخشش اگر بگذاریم که وظیفه پلیس نیست اما ناگزیری هست در شرایط فعلی که ما باید مسلحانه هم در اینجا دفاع کنیم. د کورنیو چارو وزیر د پولیسو د لا اغیزمنتیا لپاره د دغه ځواک په غیر سیاسي والي ټینګار کوي. هغه ځواک چې ویل کېږي په ولایتونو کې تر ډیره د زورواکو په واک کې دی. سیاسي ترنګلتیاوې د غوراوي کمیټې د کار د پیل کولو پر وړاندې د ځنډ لاملونه دي. د ټاکنیز نظام د اصلاح کمیسیون ځانګړي کمیسیون مرستیال د دغې کمیټې د کار ځنډېدو له امله په نیوکې سره وایي چې یو شمېر کسان نه غواړي د غوراوي کمیټه په خپل کار پیل وکړي. په ورته وخت کې د دغه کمیسیون مشر ټینګار کوي چې راتلونکو 20 ورځو کې به ځینې نور اوږدمهالي وړاندیزونه حکومت ته وړاندې شي. نږدې راتلونکو څو ورځو کې به د غوراوي کمیټې د پیلېدو په اړه خبره نه وي، ځکه ولسمشر غني 4 اروپایي هیوادونو ته په سفر تللی او د دغې کمیټې غړي د کار له پیل وړاندې باید له ولسمشر سره وویني. سره له دې چې د غوراوي کمیټې باید څو ونې وړاندې کار پیل کړی وای، خو د دغې کمیټې د کار په پیلېدو کې د ځنډ لامل څه و؟ چرا به تعویق افتاده؟ طبیعی است که شاید برخی‌ها دلشان نمیخواست که این کمیته تشکیل شود. شاید هم دست‌هایی بود که سعی می‌کردند به تعویق بیفته. بحث این هم است که با تمام این مشکلات نهادهای جامعه مدنی نماینده‌شان را معرفی کردند. نهادهای جامعه مدنی مرتبط به انتخابات معرفی کردند. کمیسیون مستقل حقوق بشر معرفی کرده و نهادهای دولتی هم که در قانون صراحت دارند نمایندگانشان معرفی شده. د ټاکنیز اصلاح کمیسیون چې له څو میاشتې ځنډ وروسته جوړ شو، تر راتلونکو 20 ورځو کې به خپل کار پای ته ورسوي. دغه کمیسیون له دې وړاندې لنډمهالې طرحه حکومت ته وړاندیز کړې وه چې د غوراوي کمیټې رامنځته کېدلې له وړاندیزونو وو. د دغه کمیسیون اوږدمهاله طرحه به تر راتلونکو 20 ورځو حکومت ته واستول شي. انشاءالله با توکل بر خدا طی 20-21 روز آینده ما بسته دومی و آخری خود را در مورد اصلاحات انتخاباتی خدمت رئیس جمهور افغانستان و رئیس اجرایی افغانستان تقدیم خط کردیم. د غوراوي کمیټه اووه غړي لري. که څه هم اجرایي رئیس ویلي چې ټولو بنسټونو ټاکنیز استازي دغه کمیټه کې د غړیتوب په موخه معرفي کړي، خو ارګ وایي چې مدني ټولنې د خپل استازي په معرفي کولو کې خپلمنځي اختلاف لري او ارګ هڅه کوي چې ژر تر ژره دغه ستونزه حل کړي. د غوراوي کمیټه دنده لري چې ټاکنیزو کمیسیونونو ته نوي غړي ولسمشر ته وړاندیز کړي. په کابل ښار کې د آسیا زړونو د منځنۍ کچې او کوچنیو متشبثاتو د پراختیا ورکشاپ جوړ شو. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال وایي هڅه کیږي چې د باور جوړونې په موخه خبرې له سیاسي او پوځي چوکاټ څخه راووځي او په سیاسي او اقتصادي چوکاټ کې ورته ځای ورکړل شي او تر هغې چې د خلکو لپاره کاري اسانتیا برابره نشي، په هیواد کې به امنیت ټینګ نشي. د آسیایي هیوادونو غونډه خو د اصل د اقتصادي پراختیا په اړه جرمني، قزاقستان، ایران، ترکیه، چین او نورو هیوادونو هم خپل استازي د منځنۍ او کوچنۍ کچې تشبثاتو د پراختیا په موخه کابل ته استولي. د سوداګریزې پراختیا په اړه خپلې تجربې شریکوي او سوداګریز فرصتونه څیړي. ګډې اقتصادي همکارۍ، ظرفیت جوړونه او روزنه د غونډې له اصلي اجنډاو څخه دي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې هڅه کیږي افغانستان په سیمه کې خپل اقتصادي ځایګی بیا پیدا کړي او تر هغې چې خلکو لپاره کاري اسانتیاوې برابرې نشي، امنیت به هم ټینګ نشي. کوشش نهایی ما زیاد است که خود صحبت‌های ما از چوکات نظامی و سیاسی برای به چوکات خود سیاسی و اقتصادی شود. این برنامه در اون چوکات گرفته میشه و هدف اساسی ما این است که افغانستان و جایگاهی که در منطقه داره از لحاظ اقتصاد که آهسته آهسته به او خود برسانیم
این برنامه هم ظرفیت سازی داره، هم آموزش داره و هم ارتباط داره بین تشبسات خود افغانستان و در منطقه. دمګړی په افغانستان کې د منځنۍ او کوچنۍ کچې پانګونو خلکو لپاره په 90 سلنه کاري اسانتیا برابره کړې او له دې لارې د هیواد د صادراتو کچه 9 سلنې ته رسیږي. بڼوالي، ښاري ترانسپورټ، فابریکې او صنایع په هره برخه کې چې وي د منځنۍ او کوچنۍ کچې پانګونو کې شاملیږي. این ضرورت‌های زندگی است. این بخشی از خدمات عامه است که انجام میدن. به این خاطر این باید در صدر اولویت‌های اقتصاد ملی افغانستان قرار بگیره که تا حال متاسفانه قرار نگرفته. د سیمې د هیوادونو ترمنځ نږدېوالی د غونډې له مهمو موخو څخه دی، کوم چې افغانستان یې کوربهتوب کوي. We are working in the 5 program areas. موږ په 5 پړاوونو کې پر دغه پروګرام کار کوو. نه یوازې د متشبثینو بحث مطرح دی، بلکې د کرنې او وروسته د غیر متشبثو په برخه کې چې پانګې ته لاسرسی ولري پام لرو. زموږ تمرکز په اقتصادي زیربناو دی چې ډېرې مهمې او حیاتي دي، خو په ټولیز ډول موږ پر یو بشپړې تګلارې کار کوو. که چیرې موږ وکړای شو په دغه پروګرام کې متشبثه ښځې جذب کړو، دغه کار به ډېر مهم وي او د ښځو لپاره د سوداګرۍ او کاري اسانتیاو د برابرولو په برخه کې به ډېره مرسته وکړي. د دغې غونډې پایلې به د استانبول بهیر د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې چې تمه کیږي د ډسمبر په 9 پاکستان کې جوړه شي وړاندې شي. په کابل کې د یو خصوصي ټلویزیون د مسؤل د وژل کېدو په تور 2 تنه نیول شوي دي. د کابل امنیه قماندان وایي چې دغه کسان د پولیسو د هڅو په پایله کې د تیرو 40 ساعتونو په ترڅ کې نیول شوي دي. شکمن کسان د مقتول نږدې خپلوان دي. له دې سره سم ځینې سیاسي فعالان وایي که چیرې دغه وضعیت پای ته ونه رسیږي، خلک به تر ډیره د ځان په اړه هم اندېښمن شي. د امان الله عطایي پر مړینې ویر. امان الله عطایي په هیواد کې د یو خصوصي ټلویزیون خاوند و. هغه ټلویزیون چې د مرکز په ګډون یې یو شمېر ولایتونو کې عادي او ازمیښتي خپرونې لرلې. خو نوموړی پرون د کابل ښار اتمې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې په ډزو ووژل شو او روغتون ته یې پر لار ساه ورکړه. چیزی که شریعت میگه، چیزی که قانون میگه که در مقابل خون باید بریزه. خدا کنه که بیادر امام باشه، باید در مقابل خون بریزه، اعدام شوند. د عطایي کورنۍ تر اوسه نه پوهیږي چې ولې یې دغه عزیز داسې وژل شوی، خو داسې انګیري چې کیدای شي هغه د رسنیز کار له امله وژل شوی وي. شاید که دلیل رسانه‌ای باشه، به خاطر از اینکه تلویزیون آسیا تلویزیونی بود در طول دوره آزمایشی خود بیننده خاص خود داشتن. پولیسو د عطایي د وژل کېدو په تور د نوموړي اوکی او باجه نیولي دي. پولیس په دې اړه نور جزئیات نه ورکوي. باجه امان الله عطایی رئیس تلویزیون آسیاست و دیگهش هم خسربری امان الله عطایی رئیس تلویزیون آسیاست در شهرک مایوبین در ناحیه 8 شو را به قتل میرسانند، مجروح میسازند و خودشان فرار میکنند. څېړنې روانې دي څو د پیښې څرنګوالی روښانه شي. ویل کېږي چې عطایي له چا سره شخصي دښمني نه لرله، خو نوموړی د خصوصي ټلویزیون د مدیریت سربیره څارنوال هم و او کله ناکله به په حقوقي کارونو هم بوخت و. خو د نږدې یوې میاشتې په ترڅ کې یو شمېر پیژندل شوي څېرې یا وژل شوي او یا هم ورباندې برید شوی دی. د بېلګې په ډول احمد سعیدي 2-3 شپې مخکې د ناپېژاندو لخوا په نښه شو. 2 مرمۍ یې په سر ولګېدې خو وژغورل شو. حاجي نوروز عطایي پخوانی او مشهور سوداګر چې په خیر ښېګڼې مشهور و، په کور کې په مرموز ډول وژل شوی. راهی که ما میریم راه به طرف تروریسم است، راهی که ما میریم راه به طرف کجراها است، راهی که ما میریم راه به طرف سقوط کشور عزیز ما، سقوط نظام افغانستان است. از این لحاظ ما همیشه فریاد سر مردم بزرگ افغانستان بوده، سر نخبه ها بوده، سر رسانه های بیدار بوده که جلوی از این سیاست ها هر چه عاجل گرفته شد. شنونکي باور لري چې د نظام په اډانه کې یو شمېر کسان چې خپله راتلونکې په طالب روزنه او بنسټپالنه کې ویني، هڅه کوي څو د عدالت غوښتنې غږونه پټ کړي او په دې توګه ډېرې پیسې خپلو جیبونو ته واچوي. ارګ د اساسي قانون د پلي کولو د څار کمیسیون و نمایندغړي او د سترې محکمې یو نمایندغړی نن ولسي جرګې ته د باور رایې د اخیستو په موخه معرفي کړل. د ولسمشر دویم مرستیال د دغو کسانو د معرفي کولو پر مهال ټینګار وکړ چې حکومت تر اوسه د هیواد اساسي قانون په تطبیق کې پاتې راغلی او دغه قانون د حکومتي چارواکو لخوا هم نقض شوی دی.
جلال الدین قانون پوست د اساسي قانون د پلي کولو د څار کمیسیون هغه کمیسیون چې لږ تر لږه یو کال کېږي له کاره لوېدلی خو اوس دغه کسان په یاد کمیسیون کې د غړیتوب په موخه ولسي جرګې ته د رایې اخیستو لپاره معرفي شوي. هاشمزی نامزد عضویت در کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، محمد قاسم هاشمزی، عبدالله شفاهی، عبدالرؤوف هروی، ابوبکر متقی، عارف حافظ او غزال حارث د غرض عبدالحسیب احدي هم د سترې محکمې غړیتوب ته نوماند شوی. د ولسمشر دویم مرستیال د دغو کسانو د معرفۍ پر مهال د اساسي قانون د تطبیق په برخه کې د حکومت له ناکامۍ وویل. به تلخی باید اعتراف کنیم که از قانون اساسی خود مراقبت لازم را به عمل نیاورده ایم و در عرصه حاکمیت قانون تاکنون ناکام بوده ایم. له دې وړاندې د پخواني ولسمشر حامد کرزي او اوسني ولسمشر اشرف غني په ګډون حکومتي چارواکي څو وارې د اساسي قانون په نقض تورن شوي. اوس ښاغلی دانش هم د حکومتي چارواکو لخوا د قانون نقض مني. نقض قانون اساسی توسط توده‌های مردم یا افراد صورت نمیگیرد. قانون اساسی معمولا توسط دولت و دولتمردان و قوای سه‌گانه دولت نقض می شود. این نقض گاهی بدین معناست که قوای دولتی در اجرای وظایف و صلاحیت‌های خود مرزهای تعیین شده در قانون اساسی را عبور کرده و خارج از صلاحیت قانونی خود عمل می‌کنند. د اساسي قانون د پلي کولو د څار کمیسیون دنده لري چې په دولتي ادارو کې دغه قانون د پلي کولو څارنه وکړي او د غرض په ځینو برخو کې حقوقي مشورې هم صادرې کړي. په ننګرهار ولایت کې دیار له تروریستان ونیول شول. د ملي امنیت عمومي ریاست په بټي کوټ، نازیانو، چپرهار او غنیخیل ولسوالیو کې طالبان او داعش پورې اړوند د 14 تن د نیولو خبر ورکوي. په خبرپاڼه کې چې دغه ریاست له لوري خپره شوي راغلي دي چې دغه کسان د ملي امنیت ځواکونو په عملیات کې هغه مهال ونیول شول چې د دغو ولسوالیو په شاوخوا سیمو کې د تروریستي بریدونو په ترسره کولو بوخت وو. خبرپاڼې زیاته کړې چې د نیول شویو له لوري یو شمېر وسلې او مهمات هم ترلاسه شوي. له تاسو او له خپلو ټولو تخنیکي همکارانو څخه په مننې سره د اولیاک څخه خبر ښاد او بریالي اوسئ. ښه شپه، راحته خوب. راتلونکي خپرونه